السلام علیکم دوستانو، په نننی ولاګ کې تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به ښه یاست. نن زموږ د 4 ورځني چکر وروستۍ ورځ وه او د نن ورځې چکر دپاره موږ یو داسې سیمه انتخاب کړې وه چې دغه سیمې ته له ډېرو هیوادونو خلک چکر ته راځي. نو تر اخره راسره اوسئ او که زما تیر ولاګونه مو نه وي لیدلی نو کولی شئ زما چینل کې وګورئ او که زما چینل مو لا سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کوئ. له خوبه چې راپاڅېدم او سهار چای مو وچکلو، بیا مې لږه غوښه راواخیستله چې د پیازه غونډې پخه کړم تر څو ځان سره یې ویسو. د دې دپاره مې اول یو دیګ کې لږ غوړي واچوله او پرې مې ښوده چې ګرم شي. ورپسې مې بیا د پسه غوښه چې تیار ځان سره کور نه وړې وه هغه مې هم په دیګ کې واچوله او یو څو دقیقو دپاره مې ښه سره کړله. بیا مې پکې لږه مالګه هم واچوله. هغې نه بعد مې بیا یو څو دانې هوږه هم پکې میده کړله او دا مې هم پکې واچولو. هوږه مې چې پکې واچوله بیا مې دیګ ښه وښورولو او د دیګ سر مې بند کړ او پرې مې ښودله چې غوښه ښه نرمه شي. منځ منځ کې مې د دیګ سر خلاصولو، غوښه مې لږه ښوروله تر څو بیخ ونه نیسي او دیګ پورې وننښلي. غوښه مې چې تقریبا 20 دقیقو دپاره پخه کړله بیا مې د دیګ سر خلاص کړلو، لږ مې وښورولو، بیا مې تور مرچ هم پکې واچولو او دوباره مې د دیګ سر بند کړلو. منقل مې ډېر په کم اور لګولی و ځکه چې د پیازې دپاره غوښه باید په کم اور پخه شي او اوبه هم پکې نه اچول کېږي. دا چې غوښه په کم اور پخېږي نو خپله اوبه هم پرېږدي او په هماغه اوبو کې بیا نرمېږي هم. غوښه چې تقریبا 80% پخه شوه بیا مې یو دانه لیمو هم پکې وزبېښلو. ورپسې مې بیا پیاز په دغه شکل نري نري او ګرد پرې کړل او دا مې هم پکې واچولو او غوښې سره مې ښه ګډ کړ. بیا مې د دیګ سر بند کړ او پرې مې ښوده چې پیاز هم صحیح نرم شي. د پیازه کې وچه دانیا هم اچول کېږي، د سره خوند ډېر ښه کېږي، ولې ما سره دلته موجود نه و نو ځکه مې پکې وانچولو. بیا نو د پیازه آماده شو، منقل مې ګل کړ او دیګ مې په یو ټوټه کې تاو کړ تر څو ګرم پاتې شي. لکه څنګه مې چې تیر ولاګ کې تاسو ته ویلي و چې چیک آوټ نه مخکې به یو روم ټور هم تاسو سره شریکوم. نو دلته تاسو لیدلی شئ چې دا هغه کور دی چې موږ په کرایه نیولی و. دا یې د راننوتلو عمومي دروازه وه. دلته د ناستې دپاره چوکۍ او میز هم پروت و او د ماشومانو لوبو دپاره زانګوګانې هم وې. تاسو لیدلی شئ چې دا کور د غرونو په منځ کې او ډېر جګ هم و او دلته د ګریل دپاره ځای هم و، ولې موږ سره وخت نه و ځکه مو هېڅ کارولی هم نه وه. او د دې کور په اول منزل کې 3 خواونه بارانډه یا تیرس وه. نو کور ته سم ننوتلو سره ښي او چپ طرف ته یعنې دواړو طرف ته یو حمام موجود وه. تاسو لیدلی شئ چې حمامونه یې ښه ماډرن او پاک سوتره وو. هغې سره څنګ کې یوه کوټه وه چې یو تخت و المارۍ درلودله او یو طرف نه ټیرس ته یې لاره درلودله. دا هم هغه منظره وه چې دې کوټې نه ښکارېدله. دې کوټې ته مخامخ بیا یوه بله کوټه وه چې دې هم ځان ته یو حمام درلودله او دې کوټې کې هم یو 2 نفره تخت او یو هم 2 منزله تخت پروت و. دا هم هغه منظره وه چې د دې کوټې کړکۍ نه ښکارېدله او په څنګ کې د یوه دروازه وه ټیرس ته چې دې کوټې هم ټیرس ته لاره درلودله. د دې کوټې په څنګ کې بیا سالون و چې اشپزخانه هم په همدې سالون کې و. په سالون کې به یو کوچ و چې دې نه هم 2 نفره تخت جوړېدلو او یو غټ د ډوډۍ میز و سره د چوکیو. اشپزخانه هم ډېر ماډرن او هر څه پکې موجود و. د ټیرس مین دروازه همدې سالون کې و او تاسو لیدلی شئ چې دا کور څومره ښایسته ځای کې او څومره په زړه پورې منظره یې درلودله او په همدې برنډې کې به مونږ کله کله د ماښام چای هم چکلو. دې کور نه مو چې چیک آوټ وکړلو نو یو ډېر ښایسته ځای ته لاړو چې ګروس ګلوک نه ویل کېږي او دا د اوتریش لوړو غرونو یوه سیمه ده. کله چې دغه سیمې ته ورسېدو نو دلته یو لوی پارک و چې په دغه پارک کې د ماشومانو ساتیري دپاره بېلابېل او په زړه پورې امکانات او وسایل برابر شوي وو او ماشومانو په دې پارک کې ښې لوبې هم وکړلې.
د دې پارک په څنګ کې یو وړوکی ژوبڼ هم و چې دلته مختلف نوع حیوانات پکې وو. وروسته بیا موږ دغه کږو وږو او خطرناکو لارو باندې د غره سر ته وختلو. له یاده مې ونه وځي چې دغه غره ته په ختلو باندې په لومړۍ دروازې کې له هر موټر نه تقریبا 340 یورو ټکس اخیستل کیږي. یو بل مهم ټکی چې تاسو سره به شریک کړم هغه دا دی چې د دې غره تر ټولو لوړ تمځای د بحر سطح نه تقریبا 3800 متره لوړ دی. د یو ډیره ښایسته سیمه ده. که چیرې تاسو هم اتریش ته راځئ نو دې ځای ته حتما یو ځل لاړ شئ. او دا ځای څومره چې له نږدې خوند کوي او ښایسته ښکاري دومره شاید ویډیو کې ښایسته ښکاره نشي. او په دې ځای کې هوا هم نسبتا یخه وي. حتی د اوړي په موسم کې هم د غرونو په سرونو باندې واوره پرته وي. د معلوماتو له مخې د دې واورې ارتفاع تر 10 متره رسیږي. حتی د اوړي لمر هم نشي کولی چې له دغو غرونو بشپړ واوره ویلې کړي. دلته تاسو لیدلی شئ چې څومره ډېر خلک په چکر راغلي وو. دلته نه تنها په موټر بلکې په بایسکل او موټر سایکل هم خلک راځي. له دغه غره نه چې بیرته راکوز شو نو ښه وږي هم وو. نو سمدستي مو پخه کړې غذا راواخیستله او دوباره مو ګرمه کړله. مونږ ځان سره د پورټیبل ګاز تیار وړی وو نو دا ته مونږ په کار شو. نو ډېر په اسانۍ سره ډېر په تیزۍ سره غوښه دوباره ګرمه شوه. غوښه چې ښه ګرمه شوه بیا مو مشقابونو کې واچوله. دلته مو بیا دسترخوان هوار کړله. دسترخوان هم موږ تیار ځان سره وړی وه او هر څه مو چې تیار کړی وو هغه مو په دسترخوان کې ایښودل. هلته مو بیا لږ لوبیا هګۍ سره هم پخه کړله. لاره کې مو بیا لږ ډوډۍ هم اخیستې وه هغه مو هم کېښودل او بیا مو ډوډۍ وخوړله. ډوډۍ مو چې وخوړله او ټول ماړه شو بیا مو دې ښایسته ځای سره خدای پاماني وکړله. لیوار مې سره د بچیانو چې په چکر راغلی وو هغه هم همدغه ځای نه موږ سره خدای پاماني وکړلو او میدان په طرف لاړو او موږ هم دوباره حرکت وکړلو د کور په لور چې دې ځای نه زموږ کوره پورې تقریبا 4 ساعته لاره وه او 4 بجې وې چې موږ حرکت وکړ او شپې 9 بجې کور ته ورسېدلو. نو ټول ستړي هم وو چې څنګه کور ته ورسېدلو ځایونه مو واچول او ټول ویده شول. نو دوستانو دا وه د نن ورځې ولاګ. هیله ده چې ستاسو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي خپل فیډبیک را سره شریک کړئ او که غواړئ چې داسې نور ولاګونه هم تاسو سره شریک کړم نو زما چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شریک هم کړئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.